د هر قسمه پریشانی او غم ختمولو لپاره یو 15 دعاګانې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي دي چې په هغې سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو هر قسمه مشکل او هر قسمه پریشانی زموږ او ستاسو الله رب العالمین ختموي. اولنۍ دعا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دعوة ذی دعا د یونس علیه السلام اذا دعا وهو في بطن الحوت کله چې یونس علیه السلام د مړي په خېټه کې کومه دعا وکړله کنه قرآن کې هغه الله پاک ذکر کړی ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه لم يدع بها رجل مسلم کم مسلمان چې په دغه کلماتو سره دا کم کلمات چې یونس علیه السلام د مړي په خېټه کې ویلي دي په دې سره یو مسلمان دعا وغواړي الا استجاب الله له الله رب العالمین به د ده دعا قبوله کړي. یعنې د دعا نه مخکې چې سړی داسې ووایي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین او بیا پسې څوک څه دعا وغواړي نو الله به ورله قبلوي. دویمه دعا د غم او د پریشانۍ د ختمولو دپاره انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کان النبي صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کربه امر کله به چې یو غم یو کار خفه کو یو کار کې پریشانی به ورته راله نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. په دې سره الله رب العالمین د بنده غم او پریشانی او مشکل ختمی. دریمه دعا اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمای ويعلمني رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات وی ماته نبی صلی الله علیه وسلم څه کلمات ښودلي دي اقولهن عند الکرب او دغه کلمات زه ویمه په وخت د مصیبت کې نبی صلی الله علیه وسلم ماته ویلي دي چې دا د مصیبت په وخت کې وایه. هغه کلمات دا دي الله الله ربي لا اشرک به شیئا چا باندې چې څه غم پریشاني راشي مشکل کې پساو شي ونښلي په پریشانۍ کې نو دا د ډېر ډېر وایي چې الله الله ربي لا اشرک به شیئا الله به د دې مشکل نه راخلاص کړي. او څلورمه دعا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. او دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه ته ښودلې وه چې سهار او ماښام دا دعا وایه الله به دې قرضونه هم ختم کړي او الله به دې پریشانۍ هم ختمې کړي. او پنځم درود ویل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې سره الله رب العالمین د بنده مشکلات او غمونه ختموي. ابی بن کعب ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وی که ته په ما باندې ډېر درود وې او اکثره برخه د دعا ته په ما باندې د درود دپاره وباسې د درود دپاره مقرر کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وفرمیل اذن تکفى حمک ویغفر لك ذنبک. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که ته په دعا کې اکثره حصه زما دپاره د درود دپاره وباسې په ما باندې درود وې نو دا به ستا دپاره کافي شي ستا د غمونو او پریشانو دپاره او دارنګې ستا ګناهونه به پې الله رب العالمین معاف کړي.